پخوا به چې دی داسې ډیرې وي، داسې ډیرې به وي، په دې کې به د ضرورت هر سامانو، په دې کې به میلمه راتلو، ناسته پاسته به وه، خلک به ګپ شپ له راټولېدلو، نو هغه مینې محبتونه چې دی ډېر زیات وو. نو اوس هم دلته کې زه راغلم دې ملګري له او دا ډیره کې مونږ ناست وو، ما چې په ویډیو کې خپلو کتونکو سره شیر کړمه، دې ته ویلی شي کلیوال رنګونه. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو دا وخت کوړوی کې موجود یم، دلته راغلی وم واده له، او بیا زما دلته کې یو ملګری دی زما کلاس ویلو هم هغه له رالم، دلته کې م قهوه چای وڅښله، چای مو وڅښله او دې ډیره کې مونږ ناست وو. ما چې دا ډیره هم تاسو سره په ویډیو کې شامله کړم، تاسو ته وښایم چې کلي علاقو کې خلک ژوند څنګه تیروي او څه ترتیب وي. نو بالکل ماته ډیره مزه راکړه، ما چې د خپلو کتونکو سره هم په ویډیو کې شیر کړم. فرسټ اف آل زه کیمره سویچ کوم او انشاءالله ډیټیل کې به د ډیرې مناظر تاسو ته ښیم انشاءالله. فرسټ که تاسو دا وګورئ، دا د کوترې ماشین لګېدلی دی. په ډیره کې څاروي خامخا خلکو ساتلي وي، لکه دا تاسو وګورئ، دا څاروي ولاړ دي، ګڼ شمېر څاروي دي، غواګانې دي، سخي دي، خره ده. خره دې دپاره ساتي چې دا خرګاډي په دې کې ګیا راوړي، په دې کې ټانټې راوړي، کم د څارو او کم د ضرورت سامانونه چې هغه په دې کې راوړلی کېږي. ورسره خوا بکری دي، د بکرو په دې باندې به تفصیلا ګپ ځان له لګو. خو دلته کې دا وګورئ، دا د کوترې مشین یې جوړ کړی دی، جنریټر ورته لګېدلی دی، کوتره شوې ده. اوس له خیره سره رفي چې دی، رفي زموږ رور ټانټې یې راوړې، ټانټو باندې اوبه اچوي. د دې ریزن څه دی، دا په ټانټو چې اوبه اچوي، دا وګورئ، دا ټانټې خرګاډي کې راوړي. د دې وجه دا ده، د دې ریزن دا دی چې کله په دې ټانټو باندې اوبه واچولی شي، دا بیا دوړه نه کوي. کله چې دا اوچ وي نو دا ډېره زیاته دوړه کوي، نو دا اوبه پې د دې د وجې دپاره چې دی، د دې ریزن نه چې دی په دې باندې دا اوبه اچولی کېږي. کله چې دا ټانټې کوتره شي، دا په دې شوتل کې میکس کي او دا څاروو ته اچوي، نو څاروي ورسره ښه مړېږي. او د دې وجه بله یو دا هم ده چې دا تشې اوبه وي نو څاروي پې هغه رنګې مړېږي نه. کله چې ورکې ټانټې ګډې کي، بیا پې ښه مړېږي. او دا ټانټې کله چې جوارونه مات شي، بیا خلک سنبالي کي وچېږي. دونکو بله درته دا ویل غواړم چې دلته کې ماشاءالله وګورئ، دا بکری 4-5 بکری دي. دا د ګیا دپاره سپیشل ځای دی جوړ کړی، کورلی دې ته ویلی کېږي. او دې نه یو ګیا نه خرابېږي، بل ورته سهولت یې وګوره، پوره انتظام یې ورته کړی. دا چیلی دي ماشاءالله، ښکلې ښکلې چیلی یې ساتلي دي. ورسره هغه بکری دی وګورئ. که دې خوا تاسو وګورئ، دا ګڼ شمېر څاروي چې دی په دې ډیره کې ولاړ دي. په کلي علاقو کې چې دی داسې قسمه ډیرې موجود وي، په کومه کې چې خلک څاروي ساتي. او زما په خیال اوس چې دی زیات تر ځایونو کې دا نشته دی. بل که زه تاسو ته وښیم، دا وګورئ، دا تریشل دی. د دوی دا ژوند چې دی دا زمیندارو سره ډېر زیات تړلی وي. نو بالکل د هغې ضرورت سامانونه چې دی هم په دې ډیرو کې موجود وي، خلکو ساتلي وي. دا تریشل دی، کله چې غنم پاخه شي نو هغه په دې باندې تریشل کوي. ماشاءالله وګورئ ښه. دې خوا ورسره د مچو پیټی دي، مچۍ هم رفي ساتلي دي. دا د مچو پیټی دي، فرېمونه دي او نور داسې د هغې سره تړلي سامان دلته کې پروت دی، سنبال کړی دی. دا برنډه دې کې د شپې څاروي تړي چې ګرم وي. او دښکه وګورئ، دښکه چې دی بهر یې څاروي نور ته تړلي دي. او پخوا به چې دی داسې ډیرې وي، داسې ډیرې به وي، په دې کې به د ضرورت هر سامانو، په دې کې به میلمه راتلو، ناسته پاسته به وه، خلک به ګپ شپ له راټولېدلو، نو هغه مینې محبتونه چې دی ډېر زیات وو. نو اوس هم دلته کې زه راغلم دې ملګري له او دا ډیره کې مونږ ناست وو، ما چې په ویډیو کې خپلو کتونکو سره شیر کړمه، دې ته ویلی شي کلیوال رنګونه. او دا چې دی په څه کلي علاقو کې، په ځینې کلو علاقو کې چې دی اوس هم داسې ډیرې موجود دي، ځینې زیات تر چې دی دا ختم شوي دي. او پخوا به چې دی هر علاقه کې د هر سړي پټو سره به داسې ډیرې داسې ځایونه به چې دی موجود وو. او بس رفي دلته کې کوترې ماشین لګولی دی، کوتره کوي اوس ښه. او بله که درته زه ووایم، په هره ډیره کې چې دی خره هم موجود وي، خره، اسپه، غویې، سنډه، دا به خامخا په ډیره کې موجود وو. څه دپاره چې ډیرې ته کله ګیا راوړي، نور څه داسې د ضرورت سامان نه به خرګاډي کې راوړه، نو دا به خرګاډي دپاره چې دی خره، سنډه، غویې، دا به خامخا ساتله. نو دوستانو دا د ډیرې مناظرو چې ما تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کړلو. امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، پیج د سره مست فالو کړئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته نورې هم د کتو دپاره میلاویږي. او اوس مالا په دې ویډیو کې دلته اجازت راکړئ. انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم.
د لوی الله پامان.